د خیبر پښتونخوا هنګو ضلع د ابراهیم زو د هلکانو های سیکنډري سکول کې د جنوري په 8مه نیټه شاوخوا 400 زده کوونکي د سحر اسمبلی لپاره راغونډ شوي ول. په دې کې یو ماشوم اعتزاز حسن هم دغه سکول کې زده کړې کولې او په دې ورځ پرې لږ ناوخته شو. که څه هم د نورو زده کوونکو لپاره دا یو عامه ورځ وه او سکول د معمول مطابق شروع شوی و، خو دا د اعتزاز حسن د ژوند اخري ورځ وه. اعتزاز په کور کې د سهار چای وڅښلو او د ابراهیم زو په دې لاره کې سکول ته روان وو. اعتزاز په لاره کې یو مشکوک کس ولیدو. د اعتزاز د سکول یو ملګری مزاحد علي وایي چې د ځانمرګي برید کوونکي پیژندلی وو او اعتزاز یې لرې په لاره کې لیدلی وو. د اعتزاز حسن ورور مشتبه حسن وایي که چېرې اعتزاز حسن ځانمرګي برید ایثار کړی نه وي نو په دغه سکول کې موجود زده کوونکو ته به ډېره مرګ ژوبله اوښتې وي. کور نه راپاراتو مطلب کور نه لړو سکول ته نو لیارې کې مطلب داسې یوه چاودنه وشوه. هغه ټایم کې چونکې دا سکول نه هم لیټ و او اسمبلي ولاړه وه، که چېرې دا اسمبلي ته لاړه وې نو دوی به تقریبا ډېر سکول به دوی تباه کولو، په دوی څه 400-500 تعداد به و. نو چونکې دوی خپله مور وژړوله او نورې میندې د ژړا نه باج کړې. د اعتزاز حسن پلار مجاهد علي د خپل زوی د مرګ د خبر په اړه وایي چې په هغه وخت کې په دوبۍ کې و او د هنګو چاودنې خبر اورېدو سره یې سمدستي خپل زوی اعتزاز حسن ته ټلیفون هغه د بعد ما بیا مشر زوی ته وویل دا رنګ نو که څه کله ما نوم څه دا مو د پلار نمبر دی بیا د ما کشر ورور دی هغه ته ما ټلیفون وکړ زه په تیارې کې مو ته روان یم ما ویل د مکې څه وشول زه د مکې کې ما حسن شوی او هغه هسپتال کې دی. هغه د بعد بیا ټلیفون ورته وکړ هغه نه زه ما سوی حسن شهید شوی کله ما ته واورېد ما ځان سره انا لله و انا الیه راجعون. د اعتزاز حسن قرباني نه یوازې په قامي بلکې په نړیواله کچه ستایل شوي. د ابراهیم زو اوسیدونکي په دې فخر او ویاړ محسوسوي. مدثر علي بنګش چې د ابراهیم زو اوسیدونکي دی وایي چې اعتزاز حسن د قرباني داسې تیږه کېښوده چې مثال یې نشته او باید د نوموړي میشن ته دوام ورکړل شي. د نه علاوه د نوم سره د هسپتال دغه شي چې د ټولو ته یو میسج ملو شي چې اعتزاز حسن څوک ته مین شي خلک ګوره انسان مړ شي انسان دنیا نه لاړ شي خو میشن او مقصد پاتې شي. مقصد دا دی چې د میشن منځ کې ونه درېږي دا مقصد کنټینیو پاتې شي. د اعتزاز حسن د سکول پرنسپل لالباس خان وایي چې د اعتزاز بې ساري قرباني سلګونه کورنۍ له غمه خوندي وساتلې. د ده په وینا اسلام د ځانمرګي برید اجازه نه ورکوي. نو یقینا په اسلامي پوینټ اف ویو سره موږ ته څومره علماء د دې حکومت په اسلام کې هغه ویل چې کوم داخله کوي کوم اپوننټس ګروپ سي نو اسلام کوم ته کوم دا درس امن رکي یو مذهب کې کوم دا خود کو شامل څه او اهمیت نشته. د اعتزاز حسن کور ته هر څوک د دعا لپاره ور روان دي، که د سیمې خلک دي، که سیاستوال دي او که سماجی کارکونکي دي. د اعتزاز په قبر د پاکستان د فوج مشر، د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو، د قامي اسمبلی او د سېنات د غړو لخوا د ګلونو ډالۍ پرتې دي. د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ویان او سېنیټر فرت الله بابر هم د اعتزاز په قبر ګلونه وشیندل او په دې موقع ویل چې د پښتنو په سیمه کې یو بهادر الک زیږیدلی و او په دې خبره ټول قام فخر کوي. فرت الله بابر وایي چې د اعتزاز قربانۍ د ترهګرو خلاف مفکوره کې بدلون راوستو. چې په سکول زمونږ په مدرسه او زمونږ په تعلیم په دغه کې مونږ ملیټنسي نه منو، مونږ به د ملیټنټس او د ایکسټریمیست او د دهشتګردو مقابله وکړو. دا یو داسې پولیټیکل سټیټمنټ دی ان سپورټ اف ایجوکیشن چې هغه د ماشوم اعتزاز ډېر بولډ حروف سره جلي حروف سره دا پولیټیکل سټیټمنټ یې ولیکلو. او زما خپل دا خیال دی چې زمونږ په ملک کې دا پولیټیکل نیریټیو چې و دهشتګردو خلاف دا کمزورې کېدلو
په ملک کې دننه داسې ښکارېدله چې لکه یو بله طبقه راوچتېږي او هغه دا هم وینا کول غواړي چې دا ملیټنټس او دهشتګرد دي زموږ وروڼه دي. د دې هلک قربانۍ سره دا پولیټیکل سټیټمنټ یو ځل بیا درست شو چې نه، دهشتګرد زموږ ملګري نه دي، دا زموږ وروڼه نه دي، دا زموږ دشمنان دي. د اعتزاز حسن په کور کې د هغه په کوټه کې یې د سکول جامې، یوه زړه بسته او کټ سر ته یو بالو هماغه شان پروت دی چې څرنګه د جنوري په 6مه نیټه پریښی و. د اعتزاز ورور مجتبی حسن وایي دا به سکول ته وړلو جی د بوټان دي او د بوکس دي د شو سرنا د بوکس دي جی دا د اعتزاز د سکول ډریس دی د کوټ دی د سکول ته تلو مطلب دا کوټ جی د بچپن تصویر دی انتهایی. اعتزاز حسن ته د عقیدت پیرزونې نه یوازې د هنګو ابراهیم زو سیمې اوسیدونکي وړاندې کوي بلکې په ټوله نړۍ کې د اعتزاز قرباني په درنو ټکو یادېږي. شاید مړنوي تل زنده وي د قرآن فیصله د مؤمنانو وي همداسې ګلو سرو ته سلام څه خپل قوم ملت قربان شي و جذبو ته سلام څه ډېرې میندې دي شهید څه کوروالی نه بچ کې چوک بسوی فخر کوي و عقیدو ته سلام چې په خپل قوم ملت قربان شي و جذبو ته سلام چې اعتزاز ته دا اعزاز پروردګار ورکړلو نو روډ کی باش کو دی شهید اخر سلګو ته سلام چې په خپل قوم ملت قربان شي و جذبو ته سلام.